د پاکستان او د طالبانو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ او د پاکستان د دفاع وزیر تازه سفر کابل ته. د پاکستان دفاع وزیر د څه لپاره کابل ته راغلی، په کومو موضوعاتو غږېدلی او له کومو چارواکو سره لیدلی دي، جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. په کابل کې د طالبانو ادارې ویلي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د یو پلاوي په مشرۍ نن دغه ښار ته را رسېدلی دی. د طالبانو د رئیس الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر ویلي چې یاد شوي پلاوي له ملا برادر اخوند سره لیدلي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې دواړو لوریو د دوه اړخیزو مناسباتو، سوداګرۍ، سیمهییز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په باب بحث او خبرې وکړي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د خپلو خبرو پر مهال وویل افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او باید له یو بل سره ښې اړیکې ولري. د هغه په وینا د دوی اداره پاکستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي او دا ډول اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. ملا برادر زیاته کړه لازمه ده چې سوداګري او اقتصادي مسایل له سیاسي او امنیتي مسایلو جلا او د سیاست ښکار نشي. نوموړي وویل طالبان له پاکستان څخه د هغو افغانانو د خلاصون غوښتنه کوي چې اوس مهال د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. ملا برادر زیاته کړه تورخم او سپین بولدک کې باید د ټولو مسافرو لپاره لازم سهولتونه برابر او د عاجلو ناروغانو په تګ راتګ کې باید ځانګړي اسانتیاوې رامنځته شي. د ملا برادر دفتر وایي چې پاکستاني لوري د ذکر شوو مسالو د حل ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې په دې اړه به اړوند وزارتونه او موظفې شوې کمیټې په چټکۍ سره کار وکړي. سرچینې د پاکستاني لوریو د غوښتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په وروستیو ورځو کې د طالبانو او پاکستان اړیکې بیا ترنګلې شوې دي. پاکستاني خارجه وزیر طالبان بیا د پاکستاني طالبانو په ملاتړ تورن کړي او ورته ویلي چې په دې صورت کې د پاکستان ملګری کېدای نشي. طالبانو د پاکستان دا تورونه رد کړي او د ناندریو په غبرګون کې تورخم دروازه ورسره تړلې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل